د کورنۍ چارو رهبري چې کومه ده په دې غم کې د تاسو سره خپل ځانونه شریک بولي. خداوند متعال دې بیا داسې وحشتناکې واقعې نه پېښوي. دا قاتلین، دا وحشي ځناوران، دا مجرمین، دا هغه انسانان دي چې یو مذهب نه پیژني، بشریت نه پیژني، انسانیت نه پیژني، چې څه په لاس ورسي هغه کوي. او د دې څه دا معلومیږي چې موږ تاسې ټول د دې هدف یو. دشمنان ثبات و امنیت و ترقی و پیشرفت افغانستان تلاش میکنه که با این اهداف خود جدایی، تفرقه، نفاق، خشونت و نفرت را بین مردم افغانستان ایجاد بکنه. دا نورې ډلې نه دي، دا هغه د کفارو بچوڼې د کفارو پاتې شونې دي او پرېږدي مو نه تر هره وخته. ځکه الله رب ذوالجلال وایي چې ویقاتلونکم حتی یردکم عن دینکم، دوی ستاسې سره جنګ کوي، دا یهود و نصارا، دا کفار، تر هغه وخته پورې چې تاسې ورسره کافران شوي نه یاست. حالا در قسمت مکاتب‌های خصوصی، کورس‌های خصوصی اگر لطف کنن از مقامات بلندپایه بر اینا مجوز سلاح کلاشینکوف داده شود تا تدابیر امنیتی خود اینا بگیرند. د وزیر صاحب طرف تاسو خپله کمیټه چې لیست تکمیل شي، تاسو خپله په دې شهداو کورنیو او د زخمیانو په باندې مناسب باندې تاسو خپله تقسیم کړئ. موږ د حافظې امیر